سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان بانک په هیواد کې بې جوازه صرافانو ته خبرداري ورکړې چې خپل فعالیتونه ودروي. دغه بانک له نورو خلکو هم غوښتي چې له بې جوازه کړنو لاس په سر سي او خپل ناقانونه فعالیتونه ودروي. په افغانستان کې تر ډیره صرافي په تور بازار کې ترسره کیږي او له همدې لارې د ورځې له بهره افغانستان ته په سلګونه میلیونه افغانۍ کښته پورته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سرپرست حکومت په کابل او ولایتونو کې د صرافانو د کړنو د مخنیوي هڅې کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د دغه کار مخه ونیول سي. د مالیې وزارت د سوداګرو لپاره د مالیاتو د له منځه وړلو او کمولو په موخه د دغه وزارت نوی پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې ټول هغه شرکتونه چې په کال کې له 2 میلیونه افغانیو څخه کښته پلور لري د مالیې له ورکړې معاف دي. د سرپرست حکومت مسؤلینو چې نن یې په کابل کې د مالیې وزارت په مطبوعاتي کنفرانس کې ګډون کړی وو، د سوداګرو لپاره د مالیې د معافیت او تخفیف نوی پلان اعلان کړ. په دې غونډه کې د سرپرست حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل چې د دغه نوي پلان له مخې ټول هغه سوداګر، هنرمندان او دستګاه چې پلوري له 2 میلیونه افغانیو څخه کم وي په بشپړ ډول له مالیاتو معاف دي. هغه شرکتونه او سوداګر چې د 2 میلیونه افغانیو څخه پورته پلور لري مکلف دي چې د خپلو اضافي عایداتو څخه 0.5% مالیه ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران پولیسو ځواکونو په بلوچستان کې پر هغه موټر ډزې کړي چې پاکستاني اتباع پکې سپاره وه. په راپور کې ویل سوي چې د ډزو په پورنۍ پیښه کې 4 پاکستانیان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. په بلوچستان کې حکومتي مسؤل صاحبزاده ویلي دوی ته دا معلومات نشته چې ایرانی پولیسو ولې پر پاکستاني اتباعو ډزې کړي. د ایران دولتي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ایران او پاکستان پولیسو ځواکونو سرحدي سیمه کې د قاچاق کوونکو او سختریزو ډلو د نیولو خبرونه ورکړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د می په 28مې نیټې له المان څخه د سفر په ترڅ کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې وضعیت ته په کتو چمتوالی نیسي چې فلسطین په رسمیت وپیژني. نوموړي ویلي په غزې کې باید ډیر ژر اوربند وسي او اسرائیلي ځواکونه باید د فرافا ښارګوټي بریدونه پای ته ورسوي. د یادولو وړ ده چې ناروې، هسپانیې او ایرلینډ فلسطین په رسمیت پیژندلی دي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.